یو ناشنا واقعه ده. عبید ابن عمیر یو لوی عابد سړی تیر شوی، ډیر لوی عابد تیر شوی، لوی نیک عمله سړی. په مکه کې یوه ښځه وه، ډیره ښایسته ښځه وه، ډیره. په هغه زمانه کې د هغې د ښایست صفت به ډېر زیات وي. یو ځل یې شیشه راواخیستله، د خپلې شیشه کې چې وکتل ځان ته، خپل خاوند ته وایي څه دې خیال دی چې ما ته څوک وګوري په فتنه کې به واقع نه شي؟ خاوند یې ورته وایي څه دې مقصد دی؟ وایي خاونده ما ته دومره اجازت وکړه عبید ابن عمیر عابد هم دله خطا کولی شم، په فتنه کې له واقع کومه ده، ته ما ته اجازت کړه. زه وایي لاړه شه، ته څنګه په فتنه؟ خو ډېر نیک عمله سړی. دا ښځه چې ورله راله نو دی مسجد حرام دی، مسجد حرام. په دې مسجد حرام کې دی سړي ته وایي، دی عالم ته وایي، دی عابد ته وایي، وایي زما یو خاص سوال دی ځان له د نورو خلکو نه ځان له تپوس کړو. زه یو طرف ته ځان له شو، دې ښځې اول مخ ښکاره کړو. چې مخ یې ښکاره کړو نو دا عالمو ته، دا عابدو ته دواړه سره یو خبره کوي چې یا امت الله اتق الله، د الله وینځي، د الله نه ویرېږه، دا مخ دې پټ که. هغه ورته وایي زه په تا باندې عاشقه شوې یم، زما حاجت پوره کړه. د نیکانو خلکو د ملګرتیا څه عجیبه غوندې اثري، ډېر ناشنا اثري. وایي کله چې دې دا خبره وکړه، دا نیک عمله سړی دا عالم ورته وایي زه یو څو خبرو تپوس کوم، رښتیا رښتیا جواب راکړه، ستا به بیا خپل زه سوچ وکړم چې ستا خبره ومنم که نه. اول تپوس دا دی که په دې ساعت کې د الله ملایکه راشي، مثلا ملک الموت راشي او ستا نه ساه اخلي، څه دې خیال دی چې ما ستا خبره منلې وې دې باندې به خوشحاله یې او که نه په دې به خوشحاله یې چې نه مې وې منلې؟ وایي زه خو به ښکاره خبره وم، اللهم الله ګواه کومه چې زه به ویم چې افسوس دا دی چې زما خبره یې نه وې منلې، نو څومره به ښه وي. بل صحیح ده. بل یو حال هم را روان وي، په دې قبر کې به هر یو انسان نارینه او زنانه کېښودل کېږي او دوه ملایکې به راځي، د هر چا نه به تپوس کوي. په حدیث کې راغلي محمد رسول الله فرمایي خطرناکې ملایکې دي، نکیر منکر، سختې خطرناشنا دي، داسې غاښونه دي لکه د غویانو د ښکرو په شان، او داسې سترګې دي که قدور النحاس، لکه د کټوۍ د پیتلو دومره غټې غټې سترګې، اواز یې داسې دی کالبرق، لکه د برېښنا په شان ګرز ناري کې داسې اواز کوي. دا ملایکې له سبا قبر ته راشي او تا کښېنئ، نو څه دې خیال دی دا ستا به څه سوچي چې ما دې خبره منلې وې که نه؟ ویل زه به ویم چې ارمان دی چې دې نه وې منلې. ښه بل حال هم را روان دی په موږ ټولو پسې، هغه دا حال را روان دی چې داسې قرآن کې الله فرمایي عملنامې به تقسیمیږي، چاته به په ښي لاس میلاویږي، چاته به په چپ لاس میلاویږي. د دغه عملنامو په ټیم کې دا خبره به هم پکې لیکل کېږي. نو څه دې خیال دی چې خبره مې منلې وې که نه؟ وایي چې نه دې وې، زه رښتیا دا دی چې نه دې وې منلې، نو زه به د دې ارمان کوم. ښه وروسته پسې بله خبره م را روانه، تله ده، تله د میزان، میزان دی تله ده، په هغه تله کې وړه او غټه خبره ټوله تله کېږي. ما لهذا الکتاب، نه عملنامه څه پرېږدي او نه تله څه پرېږدي، هر یو خبره به په هغې کې پته کېږي. بیا پسې بله خبره م را روان ده، پل د صراط، صراط چې کوم پل دی دا خبرې چې دې ښځې واورېدلې، نو سړی ورته وایي چې دغه ځای کې بیا د ارمانونه کې که نه، اوس د باندې الله احسان کړی او د الله نه ویرېږه او مؤمنان مسلمانان په ګناه کې مه واقع کوه. دا ښځه راله او په مانځه ودرېده، په روجو باندې شروع وکړه. خاوند یې ورته وایي تا خو داسې خبره کوله؟ وایي خاونده یو خبره ته کوم، تم ځان تم په باطله یې، زه هم په باطله باندې یم، پته نه لګي موږ پسې ملایک را روان دي، په موږ پسې قبر را روان دی، په موږ پسې میزان را روان دی، موږ به په هغه ورځ باندې څه کوو خاونده؟ او ټول عمر دغدغې د یو عالم د لږو خبرو د اورېدلو د وجې نه داسې وایي خاوند یې بې ویلې چې ای عبید ابن عمیره، زما ښځه سمې ناوې وه او هغه تا داسې عابده جوړه کړه چې اوس ما د سره پیژنیم.